یو ورځ پوښتنه کړې ده چې کله یو څوک وتر په دینت باندې پرېږدي او د شپې راپورته کېږم او بیا به د شپې لمونځ او قیام اللیل کومه، لیکن چې راپاڅېږي نو سهار یې وتر دی نه پاتې شوي، اول به د سهار لمونځ کوي که اول به وتر کوي؟ نو جواب دا دی چې دا انسان به اول وتر لمونځ کوي، بیا به هغې نه بعد د سهار لمونځ کوي. حدیث کې راغلي من نام عن الوتر، څوک چې د وتر نه وده پاتې شو یا ترې وتر هېر شول فلیصلي اذا اصبح. یو روایت کې راغلي چې لمونځ دې وکړي چې کله یې سبا که، او بل روایت ته معلومیږي چې کله رایښ شو ورته رایښ شو ودې کي، نو دغه ملګری به اول وتر لمونځ کوي بیا به د سهار لمونځ کوي. لیکن که هغه وخت هم ترې نه هېر شوي پاتې وو نو وروسته دې بیا نور خاطن آباد وکړي، هغه وخت کې هم کولی شي، خو اول به حتی لوسه خواري کوي چې سهار د لمانځه نه مخکې وتر خپل وکړي، بیا دې د سهار لمونځ کوي. السلام علیکم ورحمة الله.